دوستانو ملت غږ تل هڅه کوي چې هغه کسان درته معرفي کړي که هغه خویندې که ورونه وي چې هغوی سخت بېوزله وي چا کومک نه وي ورسره کړی او زموږ ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. موږ څو ورځې مخکې د عبدالباقي په نوم د یو ځوان ویډیو خپره کړه، راپور مو جوړ کړی و چې هغه په یو چاودنه کې ژوبل شوی و. وروسته هغې څخه پر ځای باندې پروت دی، څوک نشته چې کومک ورسره وکړي او د بدن غوښې یې خرابېږي. راځئ چې موږ له ده سره نورې کومې خبرې لرو او یو چا کومک کړی هغه ورته رسوو. دوستانو عبدالباقي څوک چې څو ورځې مخکې زموږ سره د خپلې ناروغۍ په اړه غږېدلی و چې پښه یې څنګه ده، بدن یې څنګه دی او د بدن غوښې یې ولې خرابېدلې، تر دې مهاله پرې ولې چا کومک نه و کړی او تر څنګ دا چې په ملا کې پرزه بنده ده هغه یې ولې نه ده ایستلې. تاسو د خبرې واورېدې، خو ځینې خبرې دا دي چې دی وس نه لري. که دی وس ولري، یو څوک د ده لاسنیوی وکړي، یو څوک له ده سره کومک وکړي، یو څوک دی تر هغه ځای انتقال کړي چې دی رغېږي، دغسې درد څوک پر ځان نه تېروي چې دلته په دغه خونه کې 24 ساعته پروت یا ناست وي. هغه دوستان چې موږ ویني زموږ غږ اوري، له دغسې کسانو سره لاسنیوی وکړئ، له دغسې کسانو سره کومک وکړئ. هغوی زموږ ستاسو کومک ته اړتیا لري. هغه څه چې ما او تا ته الله راکړي دي په دې خاطر یې راکړي دي چې ما ورته وازمویې، په دې خاطر یې راته رسولي دي چې ما ورته وګوري چې څه چمپه کوو، پر ځان یې څه ډول مصرفوو، په خپلو ودونو کې څنګه مصرفوو. هغه د نامه دپاره شیان چې د یو چا نوم په لوړېږي، په کوڅه کې وایي چې والله آفرین حاجي پلانکي خو نو داسې توره ولیده. څونه مصارف موږ کوو. همسایګان مو کتلي دي ستاسو په کوڅو کې څونه بېوزلي ژوند کوي، څونه کنجیانې او یتیمان ژوند کوي. د هغوی کور ته ورغلي یاست، پوښتنه مو کړې ده چې ماښام ته شی لري که نه لري. کله هم یو یتیمه مو کتلې ده چې ولې لڅ پښې ګرځي. 50 افغانۍ د یوې جوړې چمپل دي. کله مو هم یوې یتیمې ته ورکړي دي؟ داسې ورکول نه چې ته د یو چا مخ کې ورکوې، یو ډول ریا په کوې، ریاکاري کوې، داسې چې ته الله سره خبر یاست. که دې کړي دي آفرین، خیرات یې قبول شه، زکات یې قبول شه او دا ګټه تا ته رسوي هم په دې دنیا هم په هغه دنیا. او که دې نه دي کړي، دا دونه پیسې چې الله درکړي دي څه به کوې؟ چیرې وړې؟ څونه ډېر شتمن لاړه مړه سوه. داسې شتمن چې نیم ښار یې په جایدادو ډک دی او پر جایدادونو یې نیم اسمان ولاړ دی. څه سوه؟ یو سپین کفن یې یوړ. ښه دا ده چې تاسې کومک وکړئ. خبرې را لنډومه چې هر ځای دغسې بېوزله وینئ کومک ورسره وکړئ. یوې خور له جرمني څخه پیسې را لېږلي دي، 10,000 افغانۍ دي. زه به دا پیسې عبدالباقي ته ورکړمه. عبدالباقي به پیسې هم شمېر کړي، وبې شمېري او تر څنګ دا چې خپله ټلیفون شمېره به مو ووایي. دا په دې خاطر چې یو شمېر خیریه بنسټونو والا غله دي. د کیمرې مخ ته مسکین ته پیسې ورکړي، کله چې کیمره بنده سي 2,000 هغه خوارکي ته ورکړي، 10,000 20,000 خپله جیب ته واچي. کس چې کومک کړی دی هغه ته ووایي چې والله ستا کومک ورسېد، الله دې خیر قبول کړي. یا چې د هر چا سره کومک کوئ د همهغه کس ټلیفون شمېره باید تاسې ولرئ، په دې خاطر چې یو باید ستاسې خیر تر هغه سم ځایه پورې ورسېږي، بل باید تاسو ته غله معلوم سي چې غله ستاسو پیسو کې باید غلا ونه کړي. که د کس شمېره ستاسو سره وي خو ته زنګ وروالی سې، پر وټساپ معلومات کولی سې، خبرې سره کولی سې چې تا ته خیر ورسېدی که یا. او که یې شمېره تاسو ته نه یې درلېږلې، د دې معنا دا ده چې دوی ستاسو سره چم کوي. لطفا زما خبرې په دقت سره واورئ، د مسکین شمېره ورڅه وغواړئ، بیا خپله خبرې سره وکړئ، که کومک ورسره کوئ که ډاډ ترلاسه کوئ. راځو پروسه به راپیل کړو. عبدالباقي خانه ډېره مننه، بس الله دې روغ که. دغه یوې خور له جرمني سره استولي دي، دې پله حساب کړه وروره. دې حساب کړه څو دي؟ ښه دی چې سم باوري سو، زه به هم باوري سم چې څو دي. لز افغانۍ. لز. د ټلیفون شمېره دې څو ده ته ووایه ستا د ټلیفون شمېره؟ 0 ولس 850 550 850 550 دا سره ټلیفون شمېره ده. ښه، د ملت غږ راډیو همدا کیمره ستا په خدمت کې ده. پر ولس دې غږ څه دی؟ نو غږ زما دغه دی چې بېوسه یمه. تېره خپرونه کې ما دا ویلي دي چې له ناوسه چې پروت یم، دا د پښې مې کار نه کوي، د دغه پرزې مشکل دی، دا پرزه مې په ملا کې بنده ده. نو دونې وس زه نه لرم چې په خپله دغه مصرف دغه ولاړ شم یو ځای ته.
او د دا پرزې غم علاج وکړم. نو دغه مې د دوی څخه غوښتنه ده چې یو کومک زما سره وکړي، د دوی به یو خیر وي، هم د دغه دنیا هم د هغې دنیا، چې زه دغه خپل مشکلات په دغه کړمه. نو دونې وس نه لرم چې دغه د پرزې مشکل زه په خپله غاړه خپل مصرف یې پر غاړه واخلم. نو د دوی څخه مې دغه غوښتنه ده چې یو ځواني یو کومک زما سره وکړي. دا شیان خو الهي دي. نو نن که ته پر داسې حال یې، سبا هغه څوک چې خپل په ځوانۍ غره دی هغه هم دغسې کېدای شي. فوت کېږي. مخکې تر دې چې هغوی داسې سي، باید د یو بل لاسنیوی سره وسي که نه. دا به د دوی خیر وي. دا چې د چا په قسمت کې لیکلي هغه بله نه کېږي. عبدالباقي خانه، په تېره خپرونه کې علیزي صاحب خبرې درسره کړې وې، په هغه خپرونه کې کومک درسره سوی و؟ په هغه خپرونه کې کومک را سره سوی و. یو ورور و چې بیا یې ماته زنګ هم ووالی، 12,000 کالدارې علیزي صاحب ته په لاس ورکړې وې. یعنې موږ ستاسو شمېره په هغه ویډیو کې ویلې وه، لیکلې مو وه، بیا هغه تا ته زنګ راوړی، ډاډ یې ترلاسه کړئ. آفرین. څوک چې کومک کوي باید خپل د کومک څخه وروسته ډاډ ترلاسه کړي چې د ده پیسې زکات، خیرات، صدقه څه سوې، چیرې ولاړلې. ښه، بیا یې ماته زنګ ووالی، هغه ورور ماته زنګ ووالی، وایي 12,000 کالدارې ما علیزي صاحب ته په لاس ورکړې، مال وخت ما پورې راورسېدې، کور یې ودان، خدای دې خیر ورکړي. ډېره مننه عبدالباقي خانه. دوستانو، که تاسو له عبدالباقي سره خپله مستقیم کومک کوئ، شمېره یې پر سکرین درته لیکل کېږي او ده خپله وهم ویل، خپله زنګ ووهئ، اړیکو سره ونیسئ. درملنه یې په ډېرو لږو پیسو، په ډېرو کمو امکاناتو کېږي. هیله ده چې کومک ورسره وسي، او که څوک یې موږ ته سپاري چې موږ ورته راورسوو، موږ ستاسو خدمت کې یو. ډېره مننه.